السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. محترم، زه مجيب الرحمن د اولابا ټولګي زده کوونکی یم. نن غواړم چې د روح او بدن تر عنوان لاندې څو مختصرې او اهمې خبرې تاسې ته وکړم. دا ځکه چې نن د انسان ټوله توجه د بدن په جوړښت باندې ده. د ډېرو کمو انسانانو د روح د جوړولو په باره کې فکر ده. انسان د دوو څیزونو نه مرکب دی، یو روح دی او دویم بدن. د بدن تقاضا څه نورې دي او د روح تقاضا څه نورې دي. بدن ته هم لوږه او تنده لګي او روح ته هم لوږه او تنده راځي. د بدن د مړېدو او خړوب کېدو سامان بل شان دی او د روح د مړېدو او خړوب کېدو سامان بل شان دی. د بدن غذا ډوډۍ، اوبه او میوې دي او د روح غذا ذکر، دعا او تلاوت دی. لکه څنګه چې بدن بیماریږي همدغه شان روح هم بیماریږي، او لکه څنګه چې د بدن طبیبان وي همدغه شان د روح هم طبیبان وي. نن د انسان ټوله توجه د بدن په جوړښت او ښایسته کولو باندې ده. چا چې بدن کمزوری وي هغه غټ کېدل غواړي، او چا چې بدن غټ وي هغه کمزوری کېدل غواړي، او څوک چې د رنګه تور وي هغه سپینېدل غواړي. غرض دا چې نن د انسان ټوله توجه د بدن په جوړولو ښایسته کولو باندې ده. نن د انسان ټوله توجه د بدن په جوړولو او ښایسته کولو باندې ده. خاص کر ښځې په دې معامله کې ډېرې وړاندې دي چې د وخت ډېره حصه د بدن په جوړولو او ښایسته کولو کې مصرفوي. په دې باندې په لکهاوو پیسې مصرف کیږي چې ځای ځای دفترونه او مرکزونه خلاص شوي دي چې هلته د بدن جوړولو او ښایسته کولو کار کیږي. حالانکې هغه الله کوم چې زموږ مالک او خالق دی هغه څوک خوښوي چې د هغه روح پاک او صفا وي. که یو سړی د رنګه تور دی، د هغې جامې شلېدلې دي، سترګې وړې وړې دي، خو د هغه زړه پاک دی، د هغه روح صفا او پاک دی، نو دغه کس الله پاک ته محبوب او خوښ دی. او بل انسان د حسن او جمال نمونه ده. حسن دنیا د هغه په حسن عاشقان دي، خو د هغه زړه د ګنده اخلاقو مرکز دی، د ننه کفر او شرک نه ډک دی. نو دغه کس د الله په نیز د مجد د وزر برابر او قیمت هم نه لري. موږ او تاسو که صحابه ته وګورو، آیا هغوی د روحاني غذاګانو اهتمام کولو او که د بدن د غذاګانو؟ د هغوی خوب، د هغوی تلاوت، د هغوی ذکر، د هغوی دعا، د هغوی ژړا او فریاد هغوی ته به روحاني سکون ورکولو. همدا وجه وه چې هغوی د وږي او تږي اوسېدو باوجود هم په سکون ول. هغوی ته به په وچه ځمکه باندې خوب ورتللو، او موږ او تاسو ته په نرمو بسترو باندې هم خوب نه راځي. د هغوی او زموږ ترمنځ همدا فرق دی چې هغوی به د روحاني غذاګانو اهتمام کولو، او موږ او تاسو کو ګورو د بدن د جوړولو طریقه هم ځانته ده او د روح د جوړولو طریقه هم ځانته ده. بدن په خپله په خوړلو سره خوشحالیږي او روح نور ته په خوړلو سره خوشحالیږي. بدن په خوب او غفلت سره خوشحالیږي، روح په ویښ او بیداري اوسېدو سره خوشحالیږي. بدن په خنداګانو سره خوشحالیږي او روح په ژړاګانو فریادونو سره خوشحالیږي. بدن په ګناهونو سره خوشحالیږي او روح په نیکو عملونو سره خوشحالیږي. د بدن د تقاضا هر څه پوره کول دا د مشرکانو طریقه ده، او د روح د تقاضا هر څه پوره کول دا د نبیانو طریقه ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.